یو ورځ باران پاتې دا جهان شي او رانه پاتې به ماڼه یو لوړ مکان شي اسرائیل با په سینه مې پنجه کیږدي نو او زما رخ با په وتو هغه زمان شي رخ بلان شي تشکال کود بمی شي پاتی یرانتاو بدغه وخت کې خپل خپلوان شي څوک بخپې مې سموي او څوک لاسونه او څوک لګیا به مې په خوله او په چشمان شي هر طرف ته به د مرګ وبا خوره شي د هر لوري نه مخلوق به را روان شي مشران به په حجره کې زمن کیني نو او قبر کوت لور روان با کشران شي په دنیا کې چې پس نه پوهېدلو زما قبر کې به جوړ ورنه مصریان شي زما قبر با په سرو سترګو راکني او ډیر خپه به مې په مرګ ښکلي ځوانان شي دغه پرېږده زما لاش په تخته پروت دی او په قینچیانو به زما سرې ګریوان شي په ترتیب به غسل راکړي څو کسان او دا په ما باندې د دوی بل احسان شي سپین کپن کې به یم پروت د ښځو منځ کې او په ژړا به راته سر هر زنان شي ترور خاله بابي چاچي به راله راشي او په دې کور کې راته جوړ به حیسوران شي راته جاړي به په چغو چغو مور او شونډې وچې رنګ به زیړ د ابا جان شي تر وراره رور به زما په غم کې جاړي او ماماګان به په سلګو هم خوریان شي ګر چاپېره به مخلوق راته ولاړي زما مرګ باندې به خلک حق حیران شي هر یو کس به مې بچي نیسي په غېږ کې نو او په کوم وخت کې چې بچي مې یتیمان شي میلمانه به وي راغلي حد نه ډېره دوی خدمت کې به لګیا مو ګاونډیان شي د خوراک څښاک بندوبست به د دوی وکړي نو او هغه ټیم سره چرګان او کګړان شي زنانا به وي په کور کې سړي بار او چونور نه لګي خواره به پې تامبوان شي ډېر مخلوق به په کټونو کې وي ناستنو او په نمبر نمبر لګیا به بیا مولیان شي نصیحت به دغه وخت خلکو ته وکړي یا هر یو کس به په افسوس او په ګریان شي نو د الله د عذاب نه لا به بچ کېږئ نو یا چې عمل مو په حدیث او په قرآن شي عرض دا چې عالمان به دعا وکړي یا دغه وخت کې را روان به څو ځوانان شي زما کټ به راوچت هغه زمان کړي نو او دوی په لوري به روان د قبرستان شي
مور بجاړي اے بچیا چرته لاړې او رونه خویندې به د غمه سودایان شي ډېر به وجاړي خو ما به نه یوسینو او که هر څو راته اخته په ورد ځان شي جنازګاه طرف ته ما چې کله یوسي او ملاقات برا سره د هر انسان شي ملاقات چې اخیری را سره وکړي نو او بیا سپونه به مې جوړ په سپین میدان شي جنازه چې مې هر څوک په مینه وکړي یا رشتہ دار به دغه وخت کې باتوران شي دوی په قبر کې به مې سملی لږ په ډډنو او تر قیامت به زما دغه گزران شي عرض دا چې په ما خاورې به راوړئ یا ما به پرېږدي ما نه خلک به روان شي یا چې په قبر کې مې سترګې وغړېږي نو یا په نظر به زما را ملایکان شي ډېر وحشت واله به دغه فرشتې وي او ټول وجود به مې د یرې په لړزان شي سمدستي به رانه وکړي تپوسونه او پس د هغې به جاري زما زبان شي الله مه کړه په حساب کې که غلط شم یرا خواره به په ما هلته لړمان شي روزانه به د الله عذاب کې ګیر یم او تر قیامت به زما دغه گزران شي خدای دې وکړي چې الله مې هلته پاس کړي یا په نصیب چې زما حوري او علمان شي دی الله به راته تنګه قبر پراخه او هر طرف په راته جوړ یو ګلستان شي